قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اوس اول درس دا نو په اول درس کې چې دی نو د تجوید تعریف ذکر کړی دا. د تجوید تعریف تجوید وایي تجوید و تعریفی در پیژني هر حرف د خپل مخرج څخه له خپلو صفاتو سره ادا کولو ته وایي. لنډ او مختصر تعریف تجوید څه ته ویلی کېږي؟ هر یو حرف د خپل مخرج نه سره د ټولو صفاتو ادا کولو ته څه وایي؟ تجوید وایي. نو د دې علم حقیقت په همدې اندازه دی. دویمه جمله ده ورپسې. د دې علم حقیقت په همدې اندازه دی. یعنی په دې علم کې تاسو په دې علم کې په علم التجوید کې موږ د حروفو نه بحث کوو. حروفو کې به هغه څه زده کوو چې دغه حرف د کوم ځای نه ادا کیږي او د کومو صفاتو سره ادا کیږي. دا د کوم ځای نه ادا کېدل دا مخرج شو، د کومو کیفیتونو سره ادا کیږي دا صفت شو. دغه دواړه یعنی مخرج او صفت پیژندل دې ته ویل کیږي چې شی تجوید. تجوید تر ډېر مختصر صحیح شو. یعنی مطلب دلته دا ده چې دلته تجوید په دوه برخو باندې ویشلی دی. یو مخارج او بلې صفات. دا د ویشلی دی. علم التجوید دلته هغه نه معلومیږي څه ورته وایي، د تعریف نه معلومیږي. وایي تجوید څه ته وایي؟ د حرف مخرج پیژندل او د حرف صفات پیژندل. یعنی تجوید دلته په دوه برخو باندې ویشل شو. یو چې د تجوید شو مخرجونه او ورسره صفات په دغه باندې دا هغه کېږي څه ورته وایي پیژندل کېږي. دا دوه برخې لکه څنګه چې په متن کې هم دا معلومیږي. د مخرج او صفات معنا به وروسته په خپل ځای باندې بیان شي. جز مخرج چې ته وایي نو صفت چې ته وایي دا به وروسته بیانیږي. او نو ورسره چې دی نو د دې علم موضوع څه شی ده؟ حروف تهجی. موږ تاسو مخکې ویلی حروف هجا د دې علم التجوید موضوع ده. ځکه د اول ورځې نه دا د حروفو نه بحث کوي. دا حرف به د کوم ځای نه ادا کیږي، څنګه به ادا کیږي او په کومو کیفیتونو سره به ادا کیږي. نو دا موضوع او تصحیح الحروف د حروفو صحیحوالی دا د تجوید څه شی ده؟ غرض او غایه او هدف ده او مقصد یې د الله تعالی رضا ترلاسه کول دي. په تعریف کې هم دومره. مخارج او صفات بعد د تفصیل چې ده لکه دلته په تعریف کې چې کوم خبره ذکر شوې ده په تعریف کې چې تجوید ویل کېږي د حروفو مخرجونه پیژندل او د حروفو صفات پیژندل. دی وایي چې دغه مخارج او صفاتو په تفصیل به په څلورم او په پنځم درس کې بیا انشاءالله هلته تفصیلي خبره په دې باندې کې. اول درس هم دومره و بس. د کتاب اول درس یعنی اوله لمحه هم دا وه چې صرف تجوید در وپېژنده. خو فکر کوم دې کې کوم نوی ټکی پکې خاص نه و، خو دا تاسو ته نه و. او که دا ته د اولې ورځې یو بلکل یو ابتدایي شاګرد راواړی او هغې ته وایې نو په دې باندې د هغې نو دا دومره لنډ دی اول درس و. ځکه دا ما ته نن نه 80 کاله مخکې لیکل شوی کتاب دی. د هغه وخت دپاره هم دومره مختصر په کار و چې نو خلکو چې نو ذهن پې هغه کوو. دوهم درس د تجوید ضرورت. د تجوید ضرورت په دوهم درس کې د تجوید ضرورت بیانوي. دلته وایي د تجوید خلاف قرآن کریم لوستل یا غلط لوستل یا هم بې قاعدې لوستلو ته لحن وایي. او لحن څه ته وایي؟ غلطي ته وایي. څو ډولونه دي؟ 2 ډولونه دي. دا الحمدلله موږ تاسو ټول پیژنو. او چې کله لحن غلطي ته وایي او بیا غلطي هم څو ډولونه دي؟ 2. یو ته ویل کېږي لحن جلی، بل ته ویل کېږي لحن خفي. لحن جلی موږ تاسو ویلو چې دا ښکاره او غټې غلطۍ ته وایي. داسې ښکاره وي چې هر څوک ورباندې پوه شي او حتی که مراد دا په قرآن کریم کې راشي نو معنی فاسده شي او منظور باندې هم څه کېږي؟ فاسدېږي. او حکم یې څه شی ده؟ حرام ده. لحن خفي وړه غلطي، پټه غلطي،
په هغې باندې هر څوک نه پوهیږي او که چېرې چا وکوله معنوي فساد منځته نه راځي. صرف د قرآن کریم ظاهري ښکلا څه شی کوي؟ زیانمن کوي. ظاهري ښکلا یې څه شی کوي؟ خرابوي که نه. نو دغه ته ویلی کېږي لحن خفي. اوس دلته مخکې د دې نه چې بغیر د دې نه چې دا لحن تعریف کړي ډایرک ورغلی دی وایي چې یو پکې دا ده چې یو حرف په ځای باندې بل حرف ولوستل شي. وره وایي د غلط دوه ډوله دي. نور ډولونو کې دا تفسیر خو ما وکوو. صحیح شو. په کتاب کې متن کې د دې نور وضاحت پکې نشته. نو دلته یو دا چې یو حرف په ځای باندې بل حرف تلفظ شي. دا د کومه غلطیو په جمع کې راځي؟ جلی. الحمد په ځای باندې الحمد ویل، د ثا په ځای باندې سین ویل، د حا په ځای باندې ها ویل، د ذال په ځای باندې زا ویل، د صاد په ځای باندې سین ویل، یا د عین په ځای باندې حمزه څه شي؟ تلفظ شي. په دې قسمه غلطیو کې ځینې وخت ښه پوهه او باسواده خلک هم څه شی دي؟ اخته دي. ښه پوهه وي، علما دي، علمونه یې کړي دي، سین او صاد پیژني، په معنا کې هم پیژني چې د سین په ویلو سره به دا معنا راځي او د صاد په ویلو سره به دا معنا راځي. په دې هم پوهېږي، خو د هغې باوجود دې ته توجه نه کوي. باسواده خلک عام باسواده نه یادوي، عالم یادوي، دغه رشته یادوي، د امامت او د خطابت منصب ته منصوب سړی درته یادوي. هغې به په دې غلطیو کې څه شی وي؟ مبتلا وي. دا بلوه عام ده، بیخي بلوه عام ده، او چې خبره ورسره کوي لا بلوه کېږي. خو دې بلوه کېدلو ته ضرورت نشته. دا د الله تعالی حکم ده، ورتل القرآن ترتیلا. محترم مولوي صاحب، محترم خطیب صاحب، محترم امام صاحب او محترم قاری صاحب او محترم عام صاحب، هر څوک چې دا د الله تعالی حکم ده او د الله تعالی حکم د ټولو دپاره ده. نو دا تبدیل د حرف راتلل چې دی نو دا څه شی ده؟ لحن جلی ده. دوهم کوم حرف چې تلفظ شي لکه په لم یولد کې واو پرېږدي، او موږ تاسو ویلی وو چې یعنی مطلب دا دی چې یو ځای کې حرف مد وي او مد ونه کې. لم یلد ولم یولد، ولم یولد کې ته وایې ولم یولد، واو څه شی شو دلته؟ ختم شو او کم شو. دا هم د څه شي سبب ګرځي؟ لحن جلی. او یا یو ځای کې وی او تی نه وایې، یو ځای کې وی تی نه وایې، لکه لم یلد ولم یولد. دلته واو شته، تی نه ده کې، مد شته، تی نه کوي. یو ځای کې نشته او تی پکې څه شی کې راولې. په دواړو صورتونو کې دا څه شی ده؟ لحن جلی ده. ایاک نعبد، ته وایې ایاک نعبد، ایاک نعبد وایو که نه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، تعین دا تا جک، نو دا جګول نشته. دلته حرف اضافه کیږي. د حرف د کمیدو په صورت کې او د یعنی د مد د کولو سره نشته تی کوي یو حرف اضافه کوي، شته تی نه کوي یو حرف څه شی کوي؟ کمی. دواړه د چی سبب ګرځي؟ د لحن جلی. همدغه شان انعمت میم ته داسې حرکت ورکړي چې لکه انعمته متحرکه کی، دا هم د لحن جلی سبب ګرځي. دې ډول غلطیو ته دا بره چې کوم ذکر شو، ور دوه درې مثالونه ذکر کړ صرف، او موږ تاسو ویلو چې موږ د عام خلکو د پوهېدو دپاره څو قسمه بیان کړي وو؟ 7 قسمونه بیان کړي وو چې تبدیل د حرف یو ځای کې مد وي نه کوي، یو ځای کې نشته کوي، حرکات تبدیلول، صحیح شو. او همدغه شان چې دی نو مشدد مخفف کول، مخفف مشدد کول، ساکن متحرک کول، متحرک ساکن کول، دا ټول د چی سبب ګرځي؟ لحن جلی. دغسې غلطیانو ته ویل کېږي لحن جلی. او د دې حکم څه شی ده؟ حرام دی. له دې کبله ولې حرام دی؟ ځکه حرام دی چې په ډیر وخت کې د حرف په تغییر سره، د حرکت په تغییر سره څه شی کېږي؟ معنا بدلیږي. او چې معنا بدله شو نو بیا منظور باندې فاسدیږي. او په دې کې د ټولو علماو اتفاق ده چې کله معنا بدله شوه د ټولو علماو اتفاق ده چې دا فاسد شو او منظور باندې حرام شو. دغه شان قرآن اوریدل هم ناروا دي.
دریم قسم دا چې داسې غلطي دریم قسم دا چې دا داسې غلطي نه ده خو د حروفو د ښکلا لپاره چې کوم قواعد مقرر شوي دي د هغې خلاف قرآن مجید ویل. یعنې دلته لحن خفي تعریفوي د حروفو د عمدوالي او د ښایستهوالي دپاره چې کوم قواعد مقرر شوي دي د هغې خلاف قرآن مجید ویلو ته ویل کېږي لحن خفي. څه مطلب د شو دی؟ د دې داسه لکه مثلا تغییر د حرف نه راځي، تغییر د حرکت نه راځي، ساکن متحرک کیږي نه، متحرک ساکن کیږي نه، مشدد مخفف کیږي نه، مخفف مشدد کیږي نه، خو د حروف د ظاهري ښکلا دپاره چې کوم قواعد مقرر شوي دي د هغې خلاف قرآن مجید ویل. لکه تفخیم او ترقیق په دې اصطلاح باندې خو تاسو پوهیږئ. لفظ الله باید هر کله چې د لفظ الله نه مخکې فتحه او ضمه راشي لفظ الله باید څنګه ویل شي؟ مفخم، ډک ویل شي، پر ویل شي. که را باندې زبر او پیش راشي را باید مفخم ویل شي، پر ویل شي. همدغه لفظ الله همدغه را که چېرې د نه مخکې یا د باندې زیر راشي دا بیا مرقق ویلی کېږي، باریک ویلی کېږي. دلته ود په غټ ویلو سره یا په باریک ویلو سره په لفظ الله او په حرف را کې لفظ کې او په معنا کې تغییر نه راځي. تغییر په څه شي کې راځي؟ ښکلا کې راځي، رنګ و روغن کې راځي. غونه دې پرېښودله، یو ښکلا دې څه شی کړله؟ کمه کړله. اخفا دې پرېښودله، اخفا په ځای باندې اظهار وکړو. کلمه کې نفس کلمه کې تغییر نه راځي، په معنا کې تغییر نه راځي. صرف اوس مدود دي، مدونه دي. که مد اصلي دې پرېښوده خو مخکې خبر راغله هغه لحن جلي ده. که مد فرعي دې پرېښوده دا لحن خفي ده. یو ځای کې چې ده نو قصر طول توسط درې واړه جایز دي. که قصر دې پرېښوده خو مد له منځه ویوړو هغه صورت کې لحن جلي ده. خو که مثلا اوږد مد دې پرېښوده ودې که قصر خو دې وکړه خو متباقي دې پرېښوده نو په دغه صورت کې کلمه کې تغییر نه راځي د معنا په لحاظ سره. صرف د کلمې ظاهر جوړښت او ښکلا ته نقصان ورکوي. دغه شان وړې او سپکې غلطۍ ته دې ته ویل کېږي لحن خفي. وړه ده، پټه ده، سپکه ده او هر څوک ورباندې نه پوهېږي. هغه څوک به ورباندې پوهېږي چې تاسو غوندې دلته ګرمي او یخني زغملي وي. اوسه پورې ګرمي زغمله، میاشت وروسته بیا بلته یخني به زغملی، چا به ځانه څادر تاو کړي چا به کوټ اغوستی. دا تکلیف چې وباسي نو هغه په دې خبره باندې پوهېږي چې دې کلمه کې څه نقصان راغی. صحیح شو؟ دغسې غلطیانې چې وړې وي، پټې وي، سپکې وي دې ته ویل کېږي لحن خفي. او د دې حکم چې ده مکروه ده، خو د ده نه هم ځان ساتل ضروري دي. او اکثر دا لحن خفي چې دی د صفات عارضه او په ترک باندې راځي. صفات عارضه او په ترک باندې لحن خفي واقع کېږي. دا به انشاءالله نور تفصیل بیا وروسته کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.